غني خان د خمار متعلق وایي چې نشه شمه د خپل ځان وزم لکه وزي چې تنظره د پنجرې نه. زه نشه ولې کوم؟ شراب ولې کوم؟ د دې لپاره کوم چې زه د خپل احساس، د خپل سوچونو، د خپل فکرونو تنګ کړی یم په د خپل وجود کې. نو زه شراب وس کوم او دغه شراب مال نشه راکړي او دغه نشه ما د خپل ځان نه، یعنی دا کم ذهن چې منتشر شوی دی، نو دا لږ د مشي د دې انتشار نه زه وځم چې نشه شمه د خپل ځانه وځم. بیا مثال ورکوي لکه وزي چې تنظره د پنجرې نه، لکه څرنګه چې تنظره په پنجره کې چا بند کړی او دی په دې پنجره کې ډېر زیات تنګ وي، دی چورلي ګیر چاپېره چورلي چې کله به ماته د وتو راومیلاویږي او څنګه چې دی د دې پنجرې نه وځي نو څومره د هغه سکون او اطمینان محسوس کی، ازادي محسوس کی، ځکه چې د پنجرې نه ووتو. نو دغه رنګې چې زه شراب وڅکم نو د شرابو دغه نشه ما زما د ځانه وباسي او داسې خوشحاله شمه، د داسې قید نه وځم لکه څرنګې چې تنظره د پنجرې نه وځي. زما عزتمندو، بیا غني خان وایي مست زړګی د غمه دا رنګې اوچت شي لکه ګل پورته کې سر د ادیرې نه. په دې کې بیا وایي چې زما دا مست زړګی، اوس زړګي ته غني خان ولې مست وایي؟ دی غمجن شوی او ځکه چې زما د ذهن، فکرونو، سوچونو، زما احساس دا مست زړه دلې غمونه ورکړي، نو دی د دې غمونو نه داسې اوچت شي، داسې تخلاص شي لکه ګل پورته کې سر د ادیرې نه. دلته کې غني خان تشبیه ورکوي ګل سره، لکه څرنګې چې په ادیره کې، په مقبره کې یو ګل راوټوکېږي، ځکه چې ادیره او مقبره چې دا د ګل د راټوکېدو ځای نه دی، دغه د غمجنو یعنی د غم ځای دی، دغه د رونق ځای نه دی. خو چې کله په دغه ادیره کې ګل راوچت شي نو خلقو ته تعجب راځي او ښکلی ورته ښکاري، ځکه چې په یو داسې ځای کې ګل راوختو کم ځای کې چې د ښایست آثار نشته دی، کم ځای کې چې مرګ دی. نو غني خان وایي چې کله زه نشه شمه نو زما سره هغه چل وشي، مست زړګی په دغه نشه باندې زما د مست زړه داسې د غم نه راوچت شي، یعنی د غم نه خلاص شمه لکه څرنګې چې د ادیرې یو ګولي او راوټوکېږي. اوس زما عزتمندو دا کومه نشه ده؟ نو دا د شرابو نشه نه ده، هغه شراب نه دي کوم چې خلق وڅکي او بیا د ځانه خبرېږي نه، بلکې دا د الله سبحانه وتعالی د مینې شراب دی چې د چا د الله سره مینه پیدا شي نو دی د الله په لټون کې وځي او دغه لټون ته غني خان څه وایي؟ نشه وایي، ځکه چې څوک په الله مین شو دی د الله په لټون کې وځي نو د دنیا په سود او زیان، په ګرمو او په یخو باندې بیا څه پروا نه وي، دی بې پروا شوی. نو دی وایي چې زه د الله سبحانه وتعالی د مینې شراب وڅکم او په لټون کې وځم، زما بیا د دنیا د رسم و رواج سره اډو څه کار نه وي، نه مې څه پروا وي په دې باندې. نو چې نشه شومه د خپله ځانه وځم، زما دا ځان چې دی د رسمونو رواجونو راګیر کړی دی او چې کله زه د دې نه خلاصېږم نو د هغې یو رو دی، د دغې زما د خلاصي رو څه دی؟ هغه یو دی، هغه دی د الله لټون. نو چې نشه شمه د خپله ځانه وځم لکه وځي چې تنظره د پنجرې نه، دې دنیا زما دا زړه ډېر غمجن کړی دی او قید کړی دی زما په دې وجود کې، زما دا روح چې دی دا زما په دې وجود کې قید دی. نو دا کله د دې قید نه ازادېږي لکه څنګه چې تنظره د پنجرې نه وځي، نو دا چې کله زه د الله په لټون وځم، چې زه د الله په تلاش کې وځم، زما روح د الله په تلاش کې وځي او د الله تلاش څه دی زما عزتمندو؟ دا ګورئ دا غیر چاپېره چې څه دي که نه، دا اوبه دي، دا ونې دي، دا بوټي دي، دا ښکلي ښایسته ښایسته ګلونه دي. نو دا د دې د ښایست چې ګورې نو دا به د الله په لټون باندې وراچوي لکه وځي چې تنظره د پنجرې نه. نو بیا دا روح چې دی بېقرار شي، کوم ذات چې دا ښایست خور کړی دی په کائناتو کې، نو دا زړه چونکې حسن پرست دی نو دا زړه بیا د هغه د لیدو پسې وځي. دغه لټون او تلاش به د دنیا د غم نه خلاص کړي. غني خانم دغه خبره کوي چې نشه شمه د خپله ځانه وځم لکه وځي چې تنظره د پنجرې نه، مست زړګی د غمه دا رنګې اوچت شي. اوس د انسان په دې وجود کې چې الله کم زړه ایښی دی دا مست دی، دا د الله د مینې دپاره دی، دا د الله د لټون دپاره دی. نو دی کله خوشحالیږي، دته کله سکون رسي،
کله اطمینان رسی الا بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار الله فرمایي چې د زړونو اطمینان چې دی، د زړونو دما، د زړونو راحت هغه زما په لټون کې دی. نو غنی خان وایي چې کله زه د الله یعنی زما د روح او زما د زړه د الله په لټون کې شي نو مس زړګی د غمه دا رنګ اوچت شي، د دنیا غمونه زما د زړه نه بالکل لرې شي او د دنیا د غمونو نه داسې سر را پورته کړي لکه ګل پورته کړي سر د هدیرې نه، لکه څرنګې چې د مقبرې نه یو ګل هغه سر را پورته کړي او ښایسته ښکارېږي. نو غني خان دغه کمه نشه دی. بیا خبره کوي چې درون وجود مجبوره تن مکان کې پرېږدم او د خیال په خاپیرۍ باندې شمسور. زما دا درون وجود چې دی دا مجبوره تن چې دی څه نشي کولی په ده باندې جبر دی د زمانې او د زمان او د اسمان. نو دا زه په دې درون وجود مجبوره تن مکان کې پرېږدم، دی زه په دې ځمکه باندې پرېږدم او د خیال په خاپیرۍ باندې شمسور. زه د خیالونو یعنی الله سبحانه وتعالی فرمایي کنه چې تاسو تفکر کوئ، تاسو تخیل کوئ، تاسو غور کوئ، تدبر کوئ زما په کائناتو کې. نو زه د هغې خاپیرۍ باندې سور شم او د اوم اسمان پسې لکم روان لټوم د ژوند چینه د رڼا کور. او بیا دا روح دا لټون زما د ځمکې په حد د حده پورې نه بلکې دا زه د اوم اسمانه پورې لاړ شم او څه لټوم د ژوند چینه د رڼا کور. لټوم چیرې دا ژوند د کوم ځای نه راغلی دی، د ژوند منبع د ژوند سرچینه څوک دی، نو هغه ذات لټوم. او د رڼا کور څوک دی، نو د ژوند چینه یعنی ژوند پیدا شوی هم د الله نه دی، الله ژوند پیدا کړی دی، د ژوند سرچینه الله ده. او د رڼا کور څوک دی، الله نور السماوات والارض. الله د ځمکې او د اسمانونو څه د رڼا ده، د الله ذات چې دی دا رڼا ده د ځمکې او د اسمانونو. نو غني خان د چا په نشه باندې د چا په لټون کې وځي، د الله په لټون کې وځي. کو چېرې دا خبرې ستاسو خوښ شي نور ته ورسوئ.